دلته به چې د خپل مذهب د امامانو د تصوف د علما کرامو هغه چې مستحکمه لار ښودلې ده د خپلو مسلمانانو ته هغه لار روښانه پر هغه لار باندې روان ها که مو په ټلیفونو کې بیانونه اورېدل یوه خبر له اخرې درته کوم که مو بیا مو غوښتل چې یا موږ بیانونه اورو د علماو په دې ټلیفون کې دا سرچ کې یو شی ووهئ د شیخ غلام حضرت غلام په نامه یو عالم دی شیخ غلام حضرت صاحب تقبله الله یقینا زموږ په دې زمانه کې دې سړي چې دې امت ته د حبیب علیه السلام د حق د لارې څومره دعوت وچلوي او څومره خدمت یې وکړي په خپل وخت کې احتیاط نه درلودی دغسې قوي خدمت یې مذهب ته کړی او زه وایم که یو سړي د شهید شیخ غلام حضرت تقبله الله بیانونه اورېدل دا نه ګمراه کېږي انشاءالله که چې د هغه د بیانو سره تعلق په دې بازار کې پیدا کېږي او راچوي شیخ غلام حضرت صاحب شهید شغوابیانو شهید کړي الله تعالی دې جنتونه ورکړي په دې کابل کې زیارت دی ډېر لوړ مقام سړی دی که چا د ده بیانونه اورېدل هغه انشاءالله ګمراه کېږي نه هغه به الله تعالی د ګمراهۍ نه ساتي نو د هغه د بیانو سره تعلق جوړ کړي ادب سره تعلق ساتي خپل عقیده کوم جوړه وساتل اخري خبر درته کوم خدای دې خبرې نه ډېرې کړي کوم عقیده جوړه ول مونږ ګټه کوي تراویح مونږ ګټه کوي ذکر مونږ ګټه کوي تلاوت مونږ ګټه کوي درود مونږ ګټه کوي ټول شان ګټه کوي او که عقیده خرابه شول هیڅ ګټه نه کوي ټرمپ د سهار تر ماښامه پورې تلاوتونه او ذکرونه وکړي ګټه ورته کوي خو یې کوم دنیا سره خیراتونه کوي دې ویې ګټه په آخرت یې نه ورته کوي په دنیا کې زموږ علما اختلاف لري چې کافر که د خیر کار وکړي په دنیا کې ګټه ورته کوي که نه بعضې علما وایي د خدای تعالی عذاب د یو څه وخت لپاره په دنیا کې ځینې بندېږي په آخرت کې یوه ګټه نه ورته کوي ځکه عقیده یې نه ده سمه نو عقیدې سالمې وساتئ خپل علما کرامو سره تعلق وساتئ د مذهب د علماو سره د تصوف د اولیاو سره زه خو همیشه اوس خلکو ته وایم چې زما په فکر خو په اوس وخت کې د خلاصون لار د نجات ښه لار هغه د تصوف لار ده هغه د اولیاو سره د بیعت لار ده هغه د مشایخو سره د طریقت د تعلق لار ده هغه خانقاو سره اورتلو لار ده په دغه شي باندې که یو کس نور راوګرځېدلس راوګرځېدلس نور خو دین دغه رقم سوی دی بس چې ملا درته ولاړ شي د ابن تیمیه صفتونه درته شروع کړي ما بلو طالبان ته ویل مال که ملا پر ممبر د ابن تیمیه صفت شروع کړي په دې پوه شه چې د وهابیت پر اخور باندې غوښه خوړلي که کم ملا پر ممبر د ابن تیمیه صفتونه درته کول ځکه ابن تیمیه و دې امت ته داسې ډېرې مردارې عقیدې پرېښې دي یو د ابن تیمیه ملایي و خبره نشته کېږي یو مسلماني و د مسلمانۍ څوک نه باسي خو یو په عقیده کې داسې مردارې عقیدې امت ته ور پرېښې دي چې در ننه پورې دا وایرس چې په امت کې پاته دی دا د هغه د مردارو عقیدو څه پاته او نن بیا خلک صفتونه ورته کوي پر منبر ورته ولاړ ابن تیمیه داسې و ابن تیمیه داسې و ابن تیمیه فلانه وکړله وروره دلته به چې د خپل مذهب د امامانو د تصوف د علما کرامو هغو چې مستحکمه لار ښودلې ده د خپلو مسلمانانو ته هغه لار روښانه پر هغه لار باندې روان